عرفان صاحب تاسو د شینګلې باره کې څه خیال دی؟ هیره د شینګلې باره کې به یو څو خبرې وکړو. ماشاءالله ډېر زبردست وطني علاقه ده او الله مونږ له ډېر ښایسته ښایسته ځایونه راکړي. خو دا ده چې یاره څنګه چې نن مونږ رالو مونږ د خپل پر تیر کې شینګلې د غرونو او د زبردست چمنونه او بیا به کې مونږ د واورو ته وختو تصویران مو ویسته او ډېر زبردست ملګري زموږ سره خوندناک د مدرسې پخواني او اوسني ډېر ښایسته ځوانان زموږ سره راغلي نو ډېر زبردست مزه یې وکړه او زما د زړه یخ شو. او دا ده چې یاره مونږ نورو نوجوانانو له نورو مشرانو له چې کومه دی یو پیغام ورکوو چې یاره هغه هم راشي او به یې خپلې علاقې وویني، ځکه چې مونږ په خپلو علاقو کې پراته یو او لاندې په دې کنده کپرو کې ګرځو او مونږ ته پته نه لګي چې یاره الله پاک مونږ له ښایسته وطن نه کړی دی دومره زبردسته، ځکه چې مونږ لاندې اوسېدو نو ډېر زیاته ګرمي وه او بیا چې مونږ د شینګلې د بره طرفونو ته او د کنارو ته راوختو نو ډېر زیاته یخني زمونږ وشوه او د موسم نه مونږ ډېره مزه واخیسته او مخې ته هم زمونږ شوق کېږي چې یاره څومره د سیل ځایونه دي دا ټول مونږ لکه د عامو خلکو څه چې سړی راشي چکر له نو د هغې یو شان مزه او مونږ د خپلو علماو طالبانو سره راغلي وو نو ډېر مزه یې وکړه او به یې ګپونه هم پکې ولګول، شپونه هم پکې ولګول او به یې هندوانې هم پکې وخوړې او ډېر عجیبه چې کومه دی نو ډېر ښایسته چکر تیر شو. اوس مونږ مزید مخې ته خپله رواني کوو نو مونږ په دې روډ باندې چونکې راتلونکې وکړه نو په دې ګاډي کې لکه مونږ خو په ډاینه کې رالو نو ډاینه کې سړی هسې لکه ډزېږي را ډزېږي خو بیا هم مونږ چې دې روډ ته وکاته نو مونږ به د یارې نه کته نه شو کتی که مونږ کته کتې نو مونږ به بیا ډېر زیات چې کومه دی ګبراوېدی ځکه چې ډېر زیات عجیبه روډ دی. نو مونږ ثناءالله صاحب ته درخواست کوو دغسې زمونږ نور مشران دي زمونږ په دې علاقه باندې ډېر ښایسته ښایسته چې کومه دی مشران تیر شو اوس پې هم د کومه دی د بعضو چې کومه دی حکم دی نو دا ده چې زمونږ مشران ته زمونږ دا ریکویسټ دی او درخواست دی چې یاره هغه زمونږ په دې روډونو باندې کارونه وکړي څومره د چکرو ځایونه چې دي نو هغه روډونه پاخه کړي او به یې دې ځای کې له ترقي وکړي. والسلام.